ته وایه چې شاپینګ دې خوښ دی که خاوند ده؟ شاپینګ مې خوښ دی که خاوند. شاپینګ. خبره ده نو نه ښکاري که نه لکه تا پکې لور هم واده کړه. अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड बहुत वेरी आसान गुड काम है, पैसे कमाने लगते. आसान काम कोई भी नहीं होता, जिंदगी में हर काम मुश्किल होता है. دا خبره بالکل ټیک ده جی. ها ډېر زیاته مننه شګفتي ایکټینګ نه مو اداکاري نه مو کړو. څه قسمه خبره ده، څه قسمه ګیله ده چې د پښتنو نه کې نه پښتنو نه هیڅ ګیله هم نه کومه، ولې د هغې وجه دا ده چې هر څوک په خپل ښه او په بد باندې ډېر ښه پوهېږي. خو زه دا وایم چې دا زمونږ مطلب زمونږ چې کومه ژبه ده دا پښتو ژبه چې ده دا زمونږ ابا او اجداد ویلې ده، زمونږ مور او پلار ویلې ده، نو د دې لږ شانتې عزت کو مطلب دې لحاظ من د دې عزت ساتئ د دې ژبې. نو باقي خو څه نه ده، ولې چې څنګه وخت روان دی که نه هغې مطابق چې ګوره چې څنګه ته یې صادقه منیر شو دا هغه تاسو هغه کسان چې تاسو یو ښه کانټینټ ورکوئ، چې ستاسو ډرامې ستاسو کامیډي هغه فیملی کې که عدنان شو مطلب داسې خلک چې دي که نه دا د پښتنو دپاره د ویاړ خلک دي. خوشحال یو چې دا په زړه څه ارمان پاتې دی؟ ما په زړه هېڅ ارمان نشته الحمدلله. یو ارمان مې دی خو هغه دلته نشم ویلی، بس هغه به چې کله پوره شي نو بس بیا به هغې لپاره مې دا چکر شی ماته به ووایه. ښه ښه جي هغه به پرسنل کې درته ووایم هغه ارمان بس. دا راته ووایه چې شاپینګ دې خوښ دی که خاوند ده؟ شاپینګ مې خوښ دی که خاوند. شاپینګ. خبره ده مینه دې خوښه ده که دوستي؟ مینه. ها د ګیرې والا لکان دې خوښ دي که نه لغړ شوغړ مطلب لکه چې پاکي؟ لږه ډېره ګیره. لږه ډېره ګیره. ویری ګډ. لږه شوړ خو داسې چې زما خور به ښکاري که نه. د کوم ځای پښتانه ته ګران دي، افغانستان که د پاکستان؟ چې پښتو ژبه څوک هم وایي ویلکم باس کیسے ہو عبدالله. چې پښتون ژبه وایي پښتو ژبه وایي خو هغه د افغانستاني کو د پاکستاني کو د انګلستاني کو د هر ځای یې موږ باندې ګران دي، ولې چې هغه زموږ په خبره پوهېږي. ویری ګډ. پینټ شرټ دې خو دې که ساده کپړې؟ ډیپینډ ان دس کې چې زه کوم ځای ته روانه یم هغې حساب سره ډریسنګ کوم. په شلوار کمیز مې خوښېږي. یس برو یس. ها دا راته ووایه چې ایکټینګ دې خوښ دی که سنګینګ؟ ایکټینګ. د سړو سره د پینټ شرټ خوښ دی که واسکټ کمیز؟ ډیفینیټلی شلوار کمیز. اوکې زبردست ویری ګډ. ها دا راته ووایه چې په ژوند کې داسې قسمه کومه ورځ راغلې چې هغه ستا د ژوند ډېر سخته ورځ وتا چې دا دې خدای بیا نه راولي؟ صادقه په دې حواله باندې دا ده چې داسې ډېرې ورځې دي لایف کې چې هغه ما دا دعا کړې چې یا الله دا ورځ دوباره ونه ګورم. او هغې کې تاسو پته ده مور پلار تلل د رونو خویندې تکلیفات داسې ډېر څیزونه دي او د ژوند د خپلې غلطې فیصلې داسې مطلب داسې خو نه چې هر انسان ووایي چې زه بالکل پرفیکټ یم ما نه چېرته غلطي نه ده شوې ما چېرته غلط دا بکواس دی. داسې ډېرې خبرې دي خو یو نه ده دا ژوند دې ځای پورې راتلل او د دې دغه کول ډېره مشکله یي خو دا دی چې الحمدلله دوباره هغه شانتې مطلب یو ځل تاسو نه وشي غلطي کوشش کوئ چې دوباره هغه شانتې ونه کوئ. اسې ناسته دې خوښه ده که نه ملګري ته چې بر چت په سر کښېني پیتاوي وي چې سر راله وغواړه؟ نه زما سر کې الحمدلله داسې سپږو مږو والا کار نشته. او دویم دا ده چې ملګري نشته یار ملګري ډېر مطلب هغه شانتې جواب راکوه شارټ بای I don't like it. زما سر کې سپږې نشته ستا سر کې به وي نو ځکه وی بس اوکې ویری ګډ. دا راته ووایه چې سنګل لایف دې خوښ که واده؟ سنګل. ویری ګډ شاباس. موبایل کې چې سکرولینګ کې دا دې خوښ دي موبایل استعمال یې که نه د چا په سر غیبت کې؟ موبایل استعمالو.
ویری ګډ شابه درته وایا. ها ډرامې د پښتو خوښې دي که د اردو؟ اردو. فلم انګلیش یا انډین؟ انډین. سترګې تورې که شنې؟ تورې. د سړو سره تورې جامې که سپینې؟ سپینې. ویری ګډ. سوات یا کالام یا جیر؟ کالام. ویری ګډ. دا موږ سره شګفتہ وه د جنوب په اړه مې څو خبرو سره شریکې کړې. کلي که ښار؟ थैंक यू عبدالله. کلی. فاسټ فوډ که شوملي او سوکړک؟ شوملي او سوکړک. ویری ګډ. بیا خو د بینډۍ هم خوښي؟ یس ما پرون جوړې کړې وې. ویری ګډ ویری ګډ ویری ګډ. په لایف کې راتلل که اسې کېناستل؟ اسې کېناستل. ډالر که پاکستانی؟ ډالر. ویری ګډ شاباس. ګرانو کتونکو تاسو غوښتنه کړې شګفتې سره انټرویو کې انټرویو مو دغه ورسره وکړه او بس ان شاء الله راغواړم به ته مخامخ وي انټرویو کوم. زما انټرویو نه ډېر انټرېسټینګ وي. ها شګفتې زه ډېر چې کله مخامخ شي که نه بل ان شاء الله بل پیره به انټرویو کوو چې دلته راشي. ان شاء الله ان شاء الله تا نه پس درځم به ان شاء الله. ثانک یو عبدالله. تا نه جاړ تا نه قربان عبدالله. الکان اوس ګفټینګ وکړه. ښه چې انټرویو ختمه شوه. ها